سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او ژر د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي. د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. پاکستان او افغانستان ترمنځ د 53 اوریزه لوبه روانه میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. د یادونې وړ چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د 53 اوریزه لوبه لومړۍ لوبه د روانې میاشت پر 20مه نیټه ترسره شي، دویمه لوبه د روانې میاشت په 23مه نیټه ترسره شي او دریمه لوبه د روانې میاشت پر 26مه نیټه ترسره شي. او بل هندوستان د ویسټ انډیز پر وړاندې کوربه هند نننۍ میلمه ویسټ انډیز سره دویمه ټسټ لوبه کوي. له دې مخکې د سیریز لومړۍ لوبه هندوستان په غټ توپیر ګټلې وه. د یادونې وړ چې ویسټ انډیز او هندوستان ترمنځ خورا ډېرې ټسټ لوبې شوې دي. دغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ 30مه ټسټ لوبه وي. او بل د ایمرجن کپ اسیا جام سیمي فاینل لوبه کې پاکستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ شولې چې د پاکستان لوبډلمشر د لوبې پچه وګټل. لومړی د توپخونې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې جوړې کړلې. د 322 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې ډېره خرابه بې خونده توپخونه وکړله. په 45.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 262 منډې جوړې کړلې چې په 60 منډو په توپیر دغه لوبه وبایلله. د 2023 کال ایمرجن کپ اسیا جام سیالیو کې پاکستان لوبډله و فاینل ته ووتله. سبا به هندوستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه ترسره کیږي چې کومه لوبډله به د پاکستان سره فاینل ته ووځي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.